السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو که چېرته ستاسو په موبایل کې ایډونه یعنی اعلانات راځي او تاسو ډیر زیات ترېنه په تنګ یاست، بالکل چې تاسو انټرنیټ آن وي او همیشه بس کله یو اعلان راشي کله بل اعلان راشي نو تاسو ډیر زیات تنګیږئ. نو دوستانو تاسو څنګه کولی شئ چې هغه ایډونه هغه اعلانات تاسو بند کړئ؟ ډیر په اسانۍ سره هغه کولی شئ چې تاسو هغه بند کړئ. صرف یو اپلیکیشن د هغې دپاره پکار ده. ډسکرپشن ته لاړ شئ، سمپل یو ډیر معمولي اپلیکیشن دی، بیا نه ډیره نه وایي، هغه انسټال کړئ او بیا یو ایډ به هم ستاسو موبایل ته نه راځي. ګوره چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړه، اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. اپلیکیشن کې نور داسې کار نشته دی. چې اپلیکیشن هم خلاص کړه دوستانو، داسې هغه به درته راشي. صحیح ده، تاسو به دلته دا ټرن آن کړئ. دا دوستانو وګورئ، شل ایډونه چې دي، شل ایډونه اوس زما په موبایل باندې بند شول. یعنی شل ایډونه را روان وي، یعنی اعلانات هغه ټول بند شول. همداسې ګورئ تاسو دلته ستاسو د ام بي بچت کېږي. دلته ام بي خو دا اوس ما آن که ما نه دا آف پاتې شوی و ځکه دلته راشئ دوستانو. تاسو وګورئ دلته تاسو سټیټکس هم دلته کتلی شئ. ډېر هغه د ډېر دوستان چې دي هغوی دې هغه کې چې یاره ډېر موږ ته ایډونه راځي اعلانات راځي، موږ هغه نشو بندولی. نو د دې په ذریعه تاسو کولی شئ سمپل دغه انیبل کړئ او تاسو ګوره یو شو، یعنی بل ایډ هم را روان و هغه هم بند شو. نو دې سره تاسو کولی شئ چې خپل د موبایل اعلانات بالکل په اسانۍ سره بند کړئ. نو دوستانو دا مو نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښوي در سره حتما لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.